بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړې پیج درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو ملګرو، یو ځل بیا البته په درېیم ځل باندې هغې کورنۍ ته راغلو په کومه کورنۍ کې چې درې هغه معلولین ماشومان وو چې هغوی دماغي تکلیف درلودل او جټکه به پراتله، د میرګیانو مرض ورسره و. موږ دې ته په لومړي ځل چې راغلو موږ تش لاس و هېڅ نه و راسره، یوازې د دوی دغه درد د دوی دغه غږ مو تاسې ته در واورېده. ډېریو ملګرو د یو ځای او بل ځای نه مختلفو ساحو نه د دغه ماشومانو دپاره موږ سره نغدي مرسته وکړه چې هغه 10,000 روپۍ وي. هغه 10,000 روپۍ مو د دغه ماشومانو د سرپرست ته ورکړې او یو څه ملګري وو چې هغوی په لره پښتونخوا کې وو، هغوی دغه ماشومان هغې پښتونخوا ته د علاج دپاره وغوښتل. موږ دغه د تورخم په مزي واړول، هغلته تقریبا 3 ورځې وو او د دې دپاره یې د خپل وس مطابق په غټو غټو ډاکټرانو باندې علاج وکړو. اوس انشاءالله د هغه ډېر دغه نه دغه 2 ماشومان ښه دي. مخکې به یې بیخي ورانه کولو، یو بل سره به جنګونه کول، سر سارا به وتل. دغه یو ماشوم چې دی دا ښکته نه وړل شوی، د تورخم د ګیټ د ستونزو له وجې او د مشکلاتو له وجې دی موږ پرېښی و. انشاءالله څو ورځې بعد به دی هم بیا وړو. نو درنو ملګرو، په لره پښتونخوا کې یو ورور د کارخانو نه د ماشومانو سره د دغه سرپرست سره ډېره د زړه د خلاصه منډه ترړه وهلې وه. مننه ورڅخه کوو. بل ورور چې و هغه په فردوس کې اوسېږي، خپل یو دوکان لري، هغه هم ښه د زړه د خلاصه هم منډه ترړه وهلې وه، هم یې نغدي مرسته کړې وه. بل په لره پښتونخوا کې د مستحقین ویلفیر فاونډیشن کوم ټیم چې و هغه دې ماشومانو ته یې ځان راورسوه او د دوی حال چې دی هغوی هم تاسې ته یو څه در اورېدلی دی. نو د دغه ماشومانو بقایا علاج چې دی هغوی په غاړه اخیستی دی. خدای دې د ټولو ملګرو سره ښه وکړي، ولا دې ورته په هر قدم کې نیکې بدلې ورکړي او هر قدم دې الله د دوی د ایمان په تله. قدرمنو ملګرو، یو بل ورور هم 15,000 افغانۍ د کونړ نه موږ ته د یو ملګري په لاس باندې د دغه 15,000 افغانۍ مو هم د ماشومانو ته راوړي دي. انشاءالله په دوهم ځل باندې چې دا پاکستان ته استوو نو د لارې کرایه وغیره به د هغوی دغه روپو نه کوو. تاسو نور ملګرو باندې هم غږ کوو چې د دغسې کورنیو تر شا راسره ملاتړ وکړئ او خپلې مرستې راسره جاري وساتئ. 2,000 3,000 4,000 5,000 د 15,000 افغانۍ. 15,000 افغانۍ دا 15,000 افغانۍ مرسته راسره وشوه. دا اوس دې راکړې او 10,000 روپۍ دې نه مخکې راسره شوې وه. هغو نه موږ ډېره مننه کړو چې موږ سره یې مرسته وکړه. او کوز د پاکستان رد بنسټ والا نه ډېره مننه کړو چې موږ سره ډېره منډه وواله او ډېرو ملګرو نه ډېره مننه کړو چې موږ سره ډېره منډه وواله بیمارانو کې او د مانځه او په هر یو شي کې موږ ته ډېره دعاګانې کړو چې الله دې مخه روانه کړه، هغه جهانونه یې ښایسته کړي. امین. درنو ملګرو، هغه دعاګانې چې تاسو ته کله په درستخان باندې وشي او یا هم درته په لمانځه کې وشي، په غیبو کې ستاسې په فامیل کې به الله رب العزت دغسې غم او درد نه راولي. قدرمنو ملګرو، ستاسې مرستې دي چې په ډېرو کورنیو کې خوشحالي راوسته او په ډېرو کورنیو کې دغسې غم او درد ورک کړو. نو خپلې مرستې همیشه دپاره زموږ سره جاري وساتئ. موږ به ستاسې مرستې دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو. ډېره زیاته مننه.